بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسس پروګرام ته. اکسس پروګرام را خلاصو. تیره ورځ موږ اکسس پروګرام کې تقریبا تر کیوري پورې سه ډیزاین کیوري پورې کنه نو زه به یو ټیبل را خلاص کوم سټوډنټ ټیبل. نو تیره ورځ موږ په کیوري کې ډیزاین کې دلته په ټوټل باندې غایدلې کنه په دې کې خو ان شاء الله کوم مشکل نشته. نن راځو په کومه کیوري باندې غایګو SQL باندې غایګو. SQL چې شه درځم اول SQL درته تعریف کوم. نوټ پاد پروګرام بر خلاص کوم. خپل SQL چې شه ده SQL سایسو SQL یو لانګویج ده زبه ده. سایسو کومه زبه ده؟ هغه زبه ده چې ډیټابیس اداره کوي او ډیټابیس جوړوي اداره کوي. سایسو SQL خپل د چې مخاطب ده. SQL زده د سټراکچر معنا ورکوي. سټراکچر او کی زده د کیوري معنا ورکوي او ال زده د چې معنا ورکوي لانګویج. دغه د یو غټ پروګرام ده. سایسو اوس خو موږ زده کوو نو فقط دومره وایس انسان SQL په ایکسل پروګرام کې هم ځکه اوس SQL داسې زبه د کچیرته تاسو زده کړله دا تاسو په ډیرو پروګرامو کې استفاده کولای شئ لکه اکسس د اوریکل د مثال SQL د خپل ما SQL د اجازه ده دغه پروګرامو کې ټولو کې تاسو استفاده کولای شئ. سیسو خدا اوس کوم کار نه چې موږ کوو ګورو دا اکسس پروګرام خو ډیر ساده ده تیار موږ دا کوم مخکې کوم کار نه کړی ټول له ډیزاین کړی فقط موږ کلیک او موږ کار انجام خو په نورو کې رانه کې لکه مثال تاسو استفاده کړئ اوریکل کې استفاده کړئ مثال دا نور MySQL کې استفاده کړئ دوی کې به ټول تاسو کوډینګ کوئ. نن راځو فقط د لنډه معرفي کوو مثال څه رقم SQL څنګه ده. صحیح سو SQL ته به تاسو غږیږئ مثال تاسو به خط ورته لیکئ بیا دا یو کار کوي. لکه راځو مخکې مثال موږ ټیبل جوړو کنه کریټ ته به ولاړو له کریټ څخه وروسته ټیبل ډیزاین باندې کلیک وکړو ورک آی ډي مثال دا ورک له وروسته بس سیو که ذخیره خلاص مکتب څنګه کو یو ټیبل ورته جوړ ټیبل ورته جوړ کو. اوس راځو کیوري ته کیوري څخه وروسته کیوري ډیزاین ته راسي دا کیوري نه وی چې دی SQL دی هر وخت چې کلیک کړم مشکل نشته. زه راځم ډیټا ډیفینیشن باندې کلیک کوم. اوس ورته لیکم چې کریټ ماته څه شي کا یو ټیبل جوړ کا کریټ راته جوړ کریټ ډیر شین جوړي خو دلته تاسو فقط پورته پروګرام وکړئ دلته فقط تاسو شي کوي ټیبل جوړول شي کریټ ټیبل راته جوړ کړ چی شي ټیبل د چا په نامو زه مثال ورته لیکم چې د سټوډنټ په نامو سه سټوډنټ په نامو خاطر نه لرو کنه نه لرو سټوډنټ مې ورته ولیکو سټوډنټ فقط سټوډنټ مرته ولیکو دا دې ولیکو له ورسته دا سره کین کران کا پریویو کې درته ګوره او کې ران کې اوس ګوره جوړ کو کې جوړ نه کو کونجه کې دا د سټوډنټ خو جوړ کو په دې په داري چې د استفاده ول نه ده ولې ځکه یو شایم نه سکه را خلاص کړ ور دا درته مثال دا یو شایم نه سکه اوکې کنه درته یا بیرته راځم دا سره کنه ډیلیټ کا ډیلیټ کوی هم له SQL نه سره کمی ډیلیټ کوو چې ورسته بیا ورته راکړو دا ختم کا زه ورته لیکم چې ډراپ سره کمی کا ډراپ سره کم کوي ډیلیټ وی ډراپ چی شي ټیبل کوم ټیبل سټوډنټ صحیح سو سټوډنټ هم لیکل اوس دا رن څخه سټوډنټ ټیبل څه سو پاک سو وزور ته وایم چې داسې ټیبل راته جوړ کا چې مثال سم ز کار وکم دا څنګه مثال ډیزاین جوړاو اوس به بیا ورته لیکي سره راځي مثال کریټ صحیح سو کریټ یې ورته ولیکو له ور سره راځه کریټ شي درته جوړ کی ټیبل یې ولیکو بیا فاصله ورکړه د څه په نامه جوړ کینو ورکړه زه مثال ورته لیکم چې د امپلای یا ورته لیکم چې سټوډنټ په نامه ذخیره کوم صحیح سټوډنټ په نامه بیا به قوس شروع کی قوس خود معلوم ده چیرې ده قوس یې شروع کول ور سره راځي مثال او کوم فیلډونه تاسو ورته افکار ده راته وکړه ورته یې آی ډی افکار ده صحیح سو آی ډی له ورسته تاسو ډیټا ټایپ چی ټیکس فاصله ور کوي ټیکس نه چی شي نمبر یو خبر ده اجازه ده یو خبر ده په آی دلته چې موږ ګور الته ټو نمبر راخکاو کنه SQL کې اټو نمبر نه صحیح سو اوس دلته ورته نمبر مار کول نمبر څخه ورسته بل چې د تفکر ده بل نیم هم موږ ویل چې ده ټیکس شورت نه ریسرور ده نو دا به درته نیم نه کې بیا نه جوړوي ور چې ده نیم موږ نه پیژنو دلته ورته لیکم چې اس نیم سټوډنټ نیم د فاصله ورکې دي هغه چی ډیټا ټایپ ټیکس اتم شو ټیکس نه دته فقط ټیکس ورته لیکي سو بیا کوم ورکې لکه نه څه ورسه بل شي افکار ده ورته ماته فون نمبر افکار ده فون نمبر ډیټا ټایپ چی
نمبر صحیح سو نمبر ورته ولیکئ نمبر هم چې ورته دا په ټکس کې هم نیولی شي مشکل نشته بیا راځه کامه ورکوو کامه مې چې ورکړل له وروسته بل شی افکار ده ورته هم پیس یې راته ورکړه څه شی پیس فاصله د دې نمبر ډیټا ټایپ چی نمبر بیا راځه مثال بل شی ورته ښکارېږي کوم شیان چې دغسې لیست پسې ور واچوئ لکه ورته هسې مثال ډیټ هم ریسرور ده دا هم نه مني صحیح سو ګورئ تاسې بیا امتحان کې اوس راځئ مثال ډیټ مې ورته وکړو ورته واچوئ مثال ډیټ بیخي نه ورته اچوم بل ریسرور چې ده مانت هم ده صحیح سو زه ورته لیکم مثال مانت کومه میاشت کې راغلی اوس که چېرته مثال ورته انتخاب کړم چې مثال د دې چیز که ټیکس یې که خو اوس که چېرته مثال راځم دا څه رقم کوم دا کاوز بسیبان کې قاضي زبان کوز دا رن که اوس درته وایي چې ښه دا خو یې رن کړو ځکه مانت یې راوانه اخیسته درته که چېرته دغه ډیټ ورکړی وای بله ورځ مو ډیټ ورکړو نه کولو هغه نه راخلي صحیح سو دا د ځکه ریسرور ده مانت یې ولې راواخست ځکه ډیټا ټایپ هم څه ورکړی ټیکس هم ورکړی که ډیټ ورکړي بیا شاید راوانه اخلي اوس راځو دغه بیخي څنګه کوم دا ورته هم بند کړه کله چې بند کړو دې چپ نه هم جوړ کړه سټوډنټ ته ولاړ شه ګوره یو ټیبل یې راته جوړ کړی که نه دی جوړ کړی د یو پارک سټایل ډیزاین یې جوړ کړو نه بېرته رایټ کلیک وکړه ډیزاین وي ته راسه ګوره ډیزاین یې هم په دغو شکل سره بیا کوم تغیرات کې راولې کولی شي مثال تغیرات کې راوسي اوس دا هر یو ټیبل چې موږ جوړوو ګوره اوس موږ دا سټوډنټ ټیبل چې ده جوړ کړی ده که نه جوړ کړی دا هم له کوم ځای جوړ کړی دا هم له ډیزاین یې جوړ کړی که نه دلته خپل ټیبل ډیزاین هم جوړ کړی خو د دې لاندې هم چی سوی اسکویل سوی ده هغه چیرې ده موږ کړی نه خپله کمپیوټر جوړ کړی صحیح سو وروسته انشاءالله بېرته ښیایم چې هغه په کوم ځای کې ښیي بېرته راځمه بیا کیوري ته کیوري ډیزاین ته له کیوري ډیزاین څخه وروسته دلته ورته هسې ډیفینیشن ډیټا ډیفینیشن سر هم خلاصېږي انشاءالله ورته هم بېرته دا څنګه کړه ته ډیلیټ کړه بیا راځې فقط ورته ولیکه ډراپ څنګه کړه ډیلیټ کړه ډراپ څه شي درته ډیلیټ کړي ټیبل کوم ټیبل دلته ورته ولیکه سټوډنټ چې ورته ولیکو وروسته فقط دا رن کړه رن څخه وروسته دا څه سو دا پاک سو اوس بیا راځي مثال تاسو یو ټیبل موږ ګوره په دوه ځای کې لرو د کمپیوټر په نامه راخلاص کړه تاسو غواړئ په دې ځای کې دا کلاس څه رقم کړئ پاکو نو موږ څو طریقې له رایټ کلیک وګوره دلته ډیلیټ چیرې ده ډیلیټ دلته لرو که نه دوهمه طریقه تاسو د راسئ کمپیوټر باندې رایټ کلیک وکړئ ډیزاین ویو ته راسئ ډیزاین ویو ته سره راغلی کمپیوټر چیرې ده کلاس و که نه کلاس رایټ کلیک وکړه او دا څنګه کړه ډیلیټ کړه دا به ختم شي اوس تاسو وایئ دا زه څنګه کوم د اسکیول نه یې کوم بیا به تاسو راځئ له چی نه به استفاده کوئ آلټر نه به استفاده کوئ آلټر څه شی کمپیوټر صحیح سو آلټر کمپیوټر څه شی درته هغه کې ډیلیټ کې اوس ورته ولیکه چې ډراپ په کمپیوټر کې چې راته کړه ډیلیټ کړه څه شی دلته ورته ولیکه چې کلاس هم داسې لیکلی اوس راځه دا څنګه کړه سپیل غلط شو کلاس غلط شو صحیح سو دلته ورته ولیکه چې کلاس چې ورته ولیکو وروسته دا څنګه کړه څه وایي ایرور آلټر ټیبل دلته ګورئ کمپیوټر ټیبل موږ بیخي نه لیکلی نه ده آلټر ټیبل صحیح سو کوم ټیبل کمپیوټر صحیح سو کمپیوټر که نه صحیح ده اوس دا رن که کله یې رن که اوس کمپیوټر ته راسه دا به څنګه سوی کلاس پاک شوی پاک سوی بېرته ورته راسه ورته نه داسې مه کوه اسکیول کیوري ته راسه اسکیول کیوري ته راسې ورته کلاس مه راته ښکوه دا څه رقم که ورته ډیلیټ کړه چی رول آی ډي دا راته ډیلیټ کړه نور خو انشاءالله سره خلاص ډراپ یې څه رقم کوي ډراپ یې ډیلیټوي آلټر شارټ دپاره استفاده کوي څه رقم آلټر هم ډیلیټوي خو څه شی کالم ډیلیټوي صحیح سو اوس مثال ورته هسې دا رول آی ډي رن یې کړه کله دې یې رن کړو اوس تاسو ته وایي چې بیکاز اټس الریډي ان یوز انادر په دې ځای کې بیا چې مشکل دی کمپیوټر چې غلط ورته کوي رول آی ډي نو دلته رول آی ډي وګورئ رول آی ډي څه رقم لیکلی دلته په غټو حروفو لیکلی څه رقم مشکل لري اوس بېرته ورته لیکئ چې مثال رول آی ډي رول آی ډي داسې هم لیکلی کوم څه رقم غلط هم سپیل لیکلی نه ښایي څه رقم مشکل اوس دغه که رول آی ډي هم دلته څو آی ورکړي دلته هم ګورئ 3 آی ورکړي دي نو ولې نه ډیلیټ یې ورته نه دوه خو ال دی رول آی ډي هو دوه ایلونه دي یو آی ده دلته هم دا رقم دلته درې وړه یو رقم دی ورکړی سپیل غلط نه رول
نقصه دلته مې په کوچنی حروف ورکړی دلته آی ډي مې داسې لیکلی خیر د دې ډیټا ټایپ چې د دې مشکل دی اوس ورته لیکن چې مثال راته ډیلیټ کړه چې بل څه لرو کمپیوټر ته راځم له کمپیوټر څخه وروسته ورته دا فیډ یې مثال ورته لیکن چې مثال مان څنګه کراته ډیلیټ کړه اوس راځم مثال فقط ورته لیکم مان ته چې ولیکو له غوړه دا ران ک کیوري ډیزاین ران د کله سره دا هم نه کوي نو دې مشکل چیرې دی alter table computer then delete ka graphica شي مانت دا مونت قوس کنی نه ښه دلته به تاسو دا په ډبل کوتیشن کې نشئ کنه نه ما زه فقط ورته ولیکئ ګورئ مخکې مې څه په ډیلیټ کړل کلاس هم ډیلیټ کو اوس ورته لیکم چې مثال هغه خالي و که څه رقم اوس ورته لیکم چې مثال چې کا ډیټ صحیح سو تاریخ څه رقم کراته ډیلیټ کوم اوس تاریخ ورته کوو چې دا څه رقم کړه ډیټ مې ولیکو له ورسته کیوري ډیزاین په هم نه کوي ورته مکمل احکام alter table کوم ټیبل کمپیوټر ګرافیکا کوم یو ګرافیکي مثال دلته ورته لیکم چې فیډ پرده صحیح سو فیډ مې ورته ولیکو دا ران کنی ریکورډ یو ودرو ګوري دلته فقط خالی درته ډیلیټ اوس که چېرته مثال دلته راسو دی چې خالی کلاس څنګه و خالی و صحیح سو دا بیرته بندوم اوس د دې ډیزاین ته راځم ډیزاین سره ورته یو ټیچر ته اضافه کړه صحیح سو ټیچر مې ورته ولیکو ټیچر یا وروسته راځم مثال دلته د پرېږدم دوه حالت کنټرول ایس کړه کنټرول ډبل کړه اوس ډراپ کړه شی دلته ګوري ټیچر لرو که نه لرو کلیک وکړه ټیچر لرو ورته دا ټیچر څنګه که ختم یې کړه اوس ورته ولیکه چې ډراپ کړه چې شی ټیچر یې ولیکو له وروسته راځه فقط دا کیوري ته وړاندې کو نو ټیچر هم غلط ولیکو که څنګه نو ټیچر ساید نه کمپیوټر نه کېږي ګرافیکا ټیچر هم لیکو دا ښه دا انګورې دلته راخلاص کړی د تاسو توجه د فال نه ده دا راخلاص زموږ یې ډیلیټوو نو دا ډیلیټېږي نه ډیلیټېږي صحیح څه توجه ته نه ده پان دا بند کړه اوس که یې که نه یې ټول ډیلیټوي اوس دا رن کوي کله چې رن کوه په زور یې هم ډیلیټوم سر خو خلاصو اوس راځه مثال ورته دا چې دا نیم یې مثال رول آی ډي دلته موږ راخلاص کړی دا خود نه اخیږي ورته اوس دا څه رقم که دا فیډ راته ختم کړه اوس راځه مثال دلته فیډ ته ټیچر ته چې راغلی دلته ورته ولیکه څنګه که دا فیډ راته ختم یې کړه اوس راځه ته راښکاره وکړه دا بیا نه ډیلیټوي نو پوهېږم ډیټا ټایپ کې مشکل ده که څه رقم چل ده خو سر خو خلاص شو انشاءالله دغه رقم یې کوي صحیح سو اوس دا هم کړو دا خو موږ څنګه کو ټیبل هم جوړ کو اوس څنګه کولی چې د اسکیول له طریقه کیري جوړه کړو رابسې کیري ته کیري خو مې انشاءالله ډېره ویله که نه اوس راځو کیري جوړو د اسکیول له طریقه تاسو به د کیري لپاره تاسو څه شي استفاده کوئ سلیکټ سلیکټ کا ورته ولیکه سلیکټ سپل به غلط نه لیکئ سلیکټ مې ورته ولیکلو وروسته څه شی سلیکټ کړي ورته آی ډي راته سلیکټ کړه کاما ورکوه کاما دې چې ورکړله له وروسته مثال ورته سټوډنټ نیم راته سلیکټ کړه له وروسته بیا کاما ورکوه کاما کې په سټوډنټ ټیبل کې مې څه لیکلی وو سټوډنټ ټیبل مې بیرته ډیلیټ کړو زه راځم مثال ورته آی ډي راته کړه نیم راته سلیکټ کړه له وروسته بیا کاما ورکړه کاما چې ورکړه مثال ورته لیکم چې پروګرام راته کړه سلیکټ کړه له وروسته بیا کاما پیس مثال راته سلیکټ کړه بیا کاما ورکړه په کاما دې چې ورکړه له وروسته بیا مثال فیډ راته سلیکټ کړه له وروسته بیا راځه چې ورکړه کاما ورکړه له وروسته تاسې بلانس هم راته سلیکټ کړه بلانس چې ولیکو فرام له کوم ځای نه اوس به تاسو ټیبل نوم ورکوئ فرام کمپیوټر هم چې ولیکو اوس راځي دا فقط رن کړه قلم چې رن کړه ښه فرام غلط هم ګورې لیکلی صحیح سو دلته به تاسو ورته لیکئ چې فرام هم چې ولیکو نو دا به ورته رن کړي کله هم چې رن کړو درته وایي چې آی ډي موږ نه پېژنو آی ډي څه ده نو تاسو به راسئ کمپیوټر ته دلته آی ډي دې څه په نامه اخ کړی آی ډي بیخي درته ستا نه که نه نو ځکه درته وایي دا راځه مثال بېرته ړنګ کړه ورته دغه آی ډي مې نه ده پکار دا بیخي ړنګه کړه دا کامه هم چې دا هم چې ړنګه کړه اوس راځئ چې کیوري ډیزاین ته دا رن کړئ کله هم چې رن ګورئ موږ ته یو کیوري جوړه کړه که یې جوړه نه
سر هم خلاص ان شاء الله. بل په دې کې هر کم تاسو کولای شئ که غواړئ مثال تاسو اوس دغه 400 پیس درکوي کنه دا داسې یو بل فیلډ اضافه کړئ دلته د فر ډے په نامه چې دا خو د میاشتې پیس ده د یوې ورځې څومره کېږي. بیا به څنګه کوئ بیا به راځئ مثال کیوري ته ډیزاین ته راځم کله چې ډیزاین د ښه ډیزاین ته نه بیرته راځم دا ورته څه رقم کم کلوز یې کړه تاسو راسئ کریټ ته له کریټ څخه وروسته ډیزاین سره اسکیول ته راسئ اوس ورته وایاست دا څه رقم کړه سلیکټ یې کړه سلیکټ چی شي که نیم راته سلیکټ که کاما ورکه بل چی راته فکار دی بل چی شي په کمپیوټر کې بل ورته وایاست پروګرام صحیح سو بیا کاما ورته ورکه بل مې چی فکار ده ورته ډیټ مې فکار ده صحیح سو کاما له هغو وروسته بیا چی ورکه مثال پیس مې فکار ده پیس کامې څخه وروسته بل چی پیټ که نه پرداخت بیا راځي مثال چی ورکه بیلانس ورکه صحیح سو بیلانس مې ورکو بیا کاما ورکه ورته چی شي که فیس راته هغه که فیس خود دا ډیوایډ که څو ازه پر ډے صحیح سو پر ډے په دې سره کنکا ډیوایډ کا بیا فرام له کوم ځای نه فرام کمپیوټر نه د دې نه یو هغه راته جوړه کا اوس هم سر خلاصو فرام کمپیوټر پیس divide by 30 day as a per day صحیح سو دا اوس ران کې کلم سران کو راځه کلم سران کو اوس ګوري تاسو ته هیڅ مثال دا اس چل دغه چی شي نیم دغه پروګرام دغه ډیټ او د فیس او د پیټ د بیلانس اوس تاسو د تراسي مثال ورته وخی ګورئ دته خی کنه خی د دې سره دی یو رای 100 روپے کېږي دیارلس کې دې سیده مثال درويس کې دا نور چلیو داسې شو خاطر ته خی د کال هم کېږي ورسته پر ډیټ از پر ډیټ ورسته بیا کاما ورکړ بیا ورته پیس سره کنکا ګورئ راځي بیا راځي ورته د اسکیول ته ولاړ سه اسکیول ته ولاړ دا پر ډیټ څخه ورسته راځي درته کاما ورکړي کاما سي ورکړه بیا ورته ولیکه سي پیس نه پیس سره کنکا نه پیس خو په یو کال تقسیمه به خې کنه ورسېږي پیدا نه کی صحیح سو تاسو بیا خپل کار وکړئ دا هم ورته بنده سر خو خلاصېږي ان شاء الله بیرته راځم دا سره کنکا هم دا ورته بنده ورته دا بنده که دا کیوري کې سوکای هغه ورته سوکا کنه سوکای بیرته لري که په دې هم سر خلاص څنګه کولای شو کیوري جوړه کو څنګه کولای شو ټیبل جوړ کو اوس راځو په دې کې داسې چل کوو چې سره کم نفر موږ داسې په کیوري کې داسې ویل چې تاسو مثال ماته فقط هغه نفر واخی سره کم که څه شي وایي کمپیوټر وایي اوس دا ټیبل کې سټوډنټ ټیبل دی کې خو ټول شین ټول نفر دی که نه انګلیش کمپیوټر اوس له دې نه راځو مثال دا به تاسو نمبر ته چینج کړئ سلیکټ کم سلیکټ زر راته کې کار وکړي صحیح سو دا ول نه بندوي دا به یې بند کو بیا کار کوي دا هم نه بندوم اوس راځو بیا رایټ کلیک او رایټ کلیک انسي وکړو وروسته رینیم ته راځم دلته سټوډنټ فقط ورته لیکم نور ټول ختموم دا فقط د سټوډنټس دا پرېږدم اوس غواړم چې د دې نه یو کیوري را جوړه کړي خو فقط هغه نفر ته ته وښیي څوک کمپیوټر وایي انګلیس وایي بیا به تاسو راسئ کریټ ته سره ډیزاین څخه وروسته ډیټا ډیفینیشن اوس ورته وایي سلیکټ کا څه شی کا سلیکټ کې څه شي درته پروګرام دا درته لیکه چې پروګرام درته سلیکټ کې بیا سره کوم کې له هغه وروسته ورته لیکه سیویر شرط ورکړه که چېرته پروګرام څنګه و پروګرام بیا ورته لیکه سیویر بیا دې ولیکه سیټ کا سیټ کې له هغه وروسته ورته ولیکه که دا پروګرام څنګه سو پروګرام ایکوال ټو سو مساوي سو له چی سره دلته ډبل کوټیشن ورکړه ډبل کوټیشن دې ورکړو ته کمپیوټر سره کښته ډبل کوټیشن پسې باندې دا دې ورکړو د هغه وروسته راته دا سره کم کا رن ویرم غلط لیکلی خو ویر ته به راسئ دا به رن اوس هم ویر که چېرته پروګرام خاصیت یې کلی وروسته ښه ګورئ داسې کې صحیح سو اوس تاسو مثال دا به وروسته کار کو تاسو وایئ چې دغه سټوډنټ داسې ما مثال نه یاد کېږي زه دلته راځم مثال په دې کې ودرې فی آی ډي راښکه پاته شوی نه یم راته پاته شو دا مې نه دی پکار ما ته ټوله په یو ور راوړه صحیح سو بیا به تاسو ډیزاین ته راسئ ډیزاین سره له ډیټا ډیفینیشن باندې کلیک وکړئ اوس ورته سلیکټ کړه چې سلیکټ کړه فاصله ورکړه سټریک سر هم خلاصو سټریک هلته پرام نه ورته لیکلی خو ځکه کار نه کوه
صحیح سو دلته هم سټریک ورکړه اوس که فاصله ورکړي که هر شی ورکړي مشکل نشته که دې خواته فاصله ورکړي که یې خواته فاصله ورکړي ورته سټریک معنا خو پوهېږې چې مثال هر څومره و ټول معنا ورکوي اوس بیا ورته ولیکه چې فرام څنګه که له کوم ځای راواخلې درته دلته ورته ولیکه چې سټوډنټس د سټوډنټ یې څنګه که راته راواخله اوس راځه دا رن کړه اوس ګوره ټوله یې درته راواخیسته که راوانخیسته خو اوس بېرته راځم د دې دغه سکیول ډیزاین ته ځم تاسو وایاست نه ما ته اوس راواخله څه شی پروګرام راواخله صحیح سو ټول مه راته راخله چی راته واخله فقط پروګرام راته راواخله پروګرام راته راواخله خو څنګه راته راخله ویر که څنګه سو دی که چېرته سو سیټې که که چېرته دی دا پروګرام چې ده له چی سره مساوي پروګرام ورته ولیکه پروګرام مساوي سو له چی سره له کمپیوټر سره زه دلته کمپیوټر ورته لیکم صحیح سو ډبل کوتیشن فرام له کوم ځای نه فرام خو داسې راځي فرام students دا دې سرطانه په لاره ده هم نسبه غلطه ده ویر کې مشکل شته ده نه ښه دا راځه او سیټ ته لونه مشکل ښه سره دا به نور څه پاتې ده تر دې نور مشکل نشته